लिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बादु फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उतलु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि वअक़िमिस्सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। ज़े बहरे लुत्फ़ि ऊ अबरी बहारी कुनत खारू समनरा आबदारी ज़े कानी जूदी ऊ बादी खजाने कुनत बरशी ज़मींदा दुर्पिशाने इलाही गुंजई उम्मीद बख्शाई गुली अज़रूज़ई जावीद बिन माई बखंदान अजलबी अन गुंजा बागम बज़िन गुल अतर परवर कुन दिमागम विया जामीर हाकुन शर्मिसारी जिसापो दुर्द पेशारान चिदारी ताअल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हरना तवाना। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बुज़ुर्गवार किराम, दा पिंजम जुमला दी आयात मुबारक द सूरत अनकबूत दे विश्तमी सिपारे पसर की पदे की मंगा खबर को लगा दे के मुसलमानानु तो नबी अलैहिस्सलाम था पदरे व खबर बांधे हुक्म दे यौजदी उतमा उहिय इलैक मिनल किताब यौ द कुरान अज़ीम मुबारक तिलावत कवा दी पमाना सान पोयका और पदी कुरान अज़ीम बांधे अमल का द्वयम हुक्म दे वाक़िमिस्सलात दमानज़ो एहतिमाम कवा मुस्जिदे दाद इबादत
بدن یو اصل دی، یو عبادت بدنی دی بل مالی دی. بدنی عبادت بم کے مالی بم کے زکات پا عمر کے صدقہ پا عمر کے او عبادت بدنی چی دی دا دی بخیال ساتی. دریم خبر دا ولذکر اللہ اکبر. او ذکر دا خدای چی دی دا لوی عبادت دی. تیر جمعہ کے میں دا ذکر متعلق خبر کلی ہو دا خدای کلی بندگان شتا. پرون ابل رز دا غلطہ کی ما وقت پا چی اوکڑلا کٹ کے ناستو با یو سڑی را گئی چی دا اگر روز ندی خواہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فسلم زل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 کرتی بے. زمنگ استاذ دا عبادت چی دی نو دا دیر کمزور دی 50,000 او یکل پتی زیادم شما. دا عبادت زمنگ دا شدی چی دی عبادت سر صدقه نشتا. صدقه خلق ورکی چی پرشپکل کی نمالی نو آغا صدقه خلق ورکی او چی علکا صدقه دا خدای پا نم باندی بی دا رشپکل نورکا نو آغی تا سوک تیار نوی. زمانگ دا کار شورو دی دل تدیر خلق منزل راجی وقتی منزل راجی نور زینو کی منچ دی اغا دا کندی دا مشر امام دا غلام دی پا اقا ترک منچ کئی چی اغا کلوی چکو بی پا غرما. لیکن ما یہ صدقون لیدل ازکا چی دا خو پا 100 روپے بدی لگی نو منزو نکئی دا منستا پیدا من ندی تا صدقه نشی ورکولی دا منز دے پی بیدی دی چی پا نپلون لگئی چی سا پیسے پی نلگی. ما استاسو خدمت کی عرض کهو چی دا یوازی منزم ندی دلتا کی بلا خبرم پکی دا نو دغه پرشپگل کی چی نمالی نو پر یاکارے باندی آغا یقیناً ورکی نو داغی سا ثواب نشتا بلکہ پیدیشی چی خدای پی تعالی سزا در کی. ما استاسو خدمت کی عرض کهو چی دا عبادتون طول بکئی. زدا خبر بار بار کوما چی منزو دا دین ندی خو طول دین ندی. یاد در طول دین چاہتا دی. زکاة چی دی دا دین ندی خو طول دین ندی. حج چی دی دا دین ندی خو طول دین ندی. پا دی دین کی نوری خبری دی او دا خدای دا رضا دا پارا
دا الله د رضا دپاره خدای سره معامله برابر کا او پټ عبادت کوا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایي فرمایلی دي چې اووه کسان قسم خلق به د عرش د سوري د لاندې ولاړ یو پکې هغه سړی دی چې دې صدقه چاله ورکي نو یو پی خدای پی دی او بل پی اق سړی پی دی چې هغه له صدقه ورکړه دی خلاص چې څه ورکړي دي نو که چېرته د اګست لاس ته پوی وي نو دی به هم پې پیښ شوي نه وي صدقه داسې په پټه ورکړه دا د روسپیکل خبرې نه دي د دې روسپیکل په چانده باندې زه دومره رد کوم چې ډېر غلط کار دی دا یا لکه هغې په دې نوم اخیستو ورکوي دا صدقه په تام حرامه ده او په هغې ورکول هم حرام دي د الله د رضا دپاره خو یې نه ورکوي نو داسې عبادت پکوي چې ستا د خدای سره پې معامله جوړه شي شاه اسماعیل رحمت الله علیه لیکلی دي چې جبریل علیه السلام راغی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیہ السلام ته وی چې الله پاک وی چې دا ستا د تره زوی چې دی جعفر طیار دا ابو طالب صاحب زوی دی ابو طالب کافر دی خو صاحب ورته ځکه وایي چې د رسول الله خدمت یې کړې وي او دغه خدمت ته وجې نه به د ده عذاب د ټولو کافرو نه کم وي نور کافر دی وی د ده نه تپوس وکړه الله پاک کوئی جبریل علیہ السلام رسول الله ته وی چې د دې جعفر طیار نه تپوس وکړه چې دله ما دا لویه مرتبه په څه ورکړه دا تپوس ته وکړه چې دا لویه مرتبه ما ده ته په څه ورکړې په خبره باندې ځان پوه کا فکر ورته وکړه نبی علیہ السلام چې د خدای حکم و جعفر طیار راوغوښتېده ورته وی جعفر طیاره الله ما ته وی چې د ده نه تپوس وکړه چې تا کې کوم صفتونه و چې خدای لویه مرتبه درکړه وی یا رسول الله جعفر طیار د جناب رسول الله د تره زوی دی نو د لویې مرتبې خاوند دی وی چې که دا تا ما نه خدای درته نه وي ویلي نو دغه خبرې به ما تا ته هم نه وي ښودلې چې ته وایي چې تا له خدای لویه مرتبه درکړه نو پسې درکړه نو که دا تا ته خدای نه وي ویلي نو ای رسول الله ما به تا ته هم ښکاره کړې نه وي دقسې عبادت وکړه داسې بندگی د خدای وکړه چې د خدای سره ستا په هغې مکمل معاملې جوړې شي ګنې بیا به درته قبر کې ګرانه شي په دې دنیا پسې
ځان دې لیونی کړی دی، په دې پسې ځان مه لیونی کوه. بستان القناعت یو کتاب دی، په هغې کې راغلی دي چې دوو کسانو پلار یې مړ شو، دوه زامن ترې پاتې شو. د هغه چې کوم جایداد و نو دواړو زامنو تقسیم کو. یو دیوال په منځ کې پاتې شو، یو وی زما دی بل وی زما دی. یو دیوال په منځ کې پاتې شو، یو وی زما دی بل وی زما دی. دا جګړه کوله، په دې کې د دیوال نه غایبانه آواز راغی، دې دنیا ته دې ګوره، دې دنیا دوکهبازې ته ګوره. ای وی جګړه په ما مه کوئ، زما خبره واورئ. وی دا ما چې وینئ چې زه اوس ګټه یم، په دې دیوال کې ګټه یم، ګټې یم، د سرو خوستو ګټه یم. یاد لرئ زما حقیقت واورئ، زه په دنیا کې باچا وم، باچا. ما ډېر زمانه باچۍ وکړه، بیا وفات شوم، د خورو سره خور شوم. زه د خورو سره خورې شوم. بیا څه موده زه دغسې خورې پرتې وم. د هغې نه وروستو د خورو سره زه خورې شوی یم. بیا کولال راغی او هغه کولال زما نه لوښي جوړ کړو، په هغې کې خلکو څښاک او خوراک وغیره کو. بیا زه هغه لوښي بیا مات شوم او ریزه ریزه شوم. بیا د خورو سره برابر شوم. بیا څه موده پس خختمار راغی، زما نه خختې جوړې کړې، په دې دیوال کې ولګولم. زما دا حقیقت دی. هر یو ورور هغه بل ته وایي دا دیوال ته واله، زما نه دی په کار چې دا د دې دنیا دا حقیقت دی. نه داسې صدقه وکړه، هسې مه وایه چې زه پلانکي یم او پلانکي یم. د خدای په کور کې امداد نشي کولی. د الله په کور کې د امداد ونه کړو نو ته به صحیح یې. اگر چې ته ځان ته القاب وایې چې پلانکي یم پلانکي یم، د خدای په کور کې صدقې ته تیار نه یې، ته مونځونه کوې، دا مه کوه. زه راته وایم چې ونه کې، زه دې ذمېوار یم چې هغه نه کوې، دا مه کوه، خبره ختمه ده. او ډېر کسان داسې دي چې هغه مونځ کوي خو د جمعې مونځ یې نشته، بلکې جمعه ګل دی، د جمعې په ورځ یې مونځ دی. نه چې مونځ چې کوي دا به پنځ وخته په جمع کوي. ځان له مونځ جناب رسول الله نه دی کړی، که قضا شوي دي هغه هم په جمع کړی دی. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې عبادت کوي نو داسې پټې وکړه، ورنه ګنې بیا به دقه حالي.
عبداللہ ابن عباس چې د رسول الله د تر زوی دی د جعفر طیار خبره مال ساتلې ده د نبی علیہ السلام د تر زوی دی شکسان مترالل وی صاحب موږ حج لتلو پدې کې زمونږ په دې مرګرو کې یو مرګري وفات شو حج لتو وفات شو اگر که حج لذي وفات شو نو صاحب منګه داغه د پاره قبر وکنو نو چې قبر نه راپورته شو نو یو لوی مار پکې سملاست تک تور مار پکې سملاست نو بیا بل قبر وستو چې د هغې نه رووتو په هغې کې بل مارو صاحب لسته قبرونه مکنول او په هر یو مارو که دا به قبر کې پته لګي ستا به قبر کې پته ولګي هغې کې بل مار راووته لسته قبرونه او مار پکې دي عبداللہ ابن عباس صاحب ته وی چې څوک ورته وی دا تور مار چې دی د عمل دی که د تمام دنیا کې قبرونه وکنوي نو به دا مار پکې وي د مار د پاسه خاک کوي تا دې قبر ته څه فکر کړی دی دا په دې دنیا کې زندگی خو د یو څو ورځو چند روزه بهار دی خزان په پسې را روان دی تا د الله د دین دپاره څه وکړل تا څه داسې کار وکړو چې تا پسې پس د مرګ نه ثواب درشي تا څه وکړو زما دا خبرې سختې دي خو زما دې په خدای قسم رښتیا دي رښتیا خبرې دي تا څه وکړل د دین دپاره امام بخاری په ادب المفرد کې لیکلي دي چې یو قبر ښکاره شو ډېره موده پس چې خلکو وکتل نو د هغه سړي سر د خر و دغه د قبر معامله ده چې ډېره موده پکې ژوند دی په زرګونو کالو کم دي ځکه چې قیامت رسول الله وایي چې علی به راځي چې په مخ ته ځمکې یو الاحوال پاتې نشي علی به راځي تو وایې چې څه به کېږي اوس ما خبره وکړه چې تېره جمعه باندې ما د لا اله الا الله کومه خبره کړې وه نو یو ملګري راته ووایي چې زه د هغې ورځې نه لا اله الا الله پسلم زل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 50,000 کرته وایم نو دا خو لا ډېر لوی خلک شته علما شته وارث الانبیا شته نو ته ووایې چې په دې قبر کې به څومره زندګي وي ادب المفرد کې لیکلي دي چې د هغه سر د خر و سړی دی او سر یې د خر دی د هغه د کور والی نه تپوس وکړو چې دا ولې دا سر د خر دی وی چې صاحبه د به شراب څښل نو مور ورته وی چې دا شراب مه کوه وی زه خرې د خرې غوندې تک کوي مور ته وی خرې الله دا سر د خر کو نو لحاظ د دې وجې نه ته دې خبرې ته فکر وکړه داسې پټ عمل کوه پټ پر سپیکلو صدقه مه ورکوه پټ عمل کوه چې الله ته معلومه جعفر طیار جناب رسول الله ته وی
وی رسول الله تا ته خو دې وی چې دله ما لویه مرتبه په څه ورکړه که تا ته خدای نه وی ویلي ما به د تا نه پټ کړی وی رسول الله زما په هغه خبرو کې یوه خبره دا وه چې ما د کفر په حالت کې بت ته سجده نه ده لګولې لوی مقام دی ځکه ما ته دا پته ده چې دا بت چې دی لا ینفعو ولا یضرو دا بت چاته نه پور کولی شي او نه څه ضرر رسولی شي هسې ګوګوشتو دی نو ما په حالت د کفر کې چې زه کافر وما نو ما عبادت د غیر الله نه دی کړې د نور سپومې ستورو د اورو او د بت ځکه چې ما ته دا پته ده چې دی نه پور کولی شي او نه ضرر ورکولی شي او دویم رسول الله زما دا خبره وه چې ما د کفر په حالت کې شراب نه دي څښلي چې په هغه ټیم کې لا شراب حلالو نو ما شراب څښلي نه دي رسول الله مبارک به چې په کوم ټیم کې شراب حلالو مې نه دي څښلي وی ولې وی ځکه دا شراب چې دی دا عقل خرابوي او د انسان او د حیوان فرق چې دی دا په عقل دی نو زه په دې شراب څښلو باندې خپل عقل ولې خرابوم نو شراب ما د حالت د کفر کې څښلي نه دي ای د خدای پیغمبره او درېیمه خبره دا ده چې رسول الله ما په حالت د کفر کې زنا نه ده کړې زنا ډېر بدترینه ګناه ده ډېره پلیته ګناه ده زنا ما نه ده کړې ولې ما ته په خپل لور خور باندې غیرت دی نو داسې به بل چاته هم وینو سم مسله ده ما چې دی بالکل زنا په حالت د کفر کې نه ده کړې او درېیمه خبره دا ده څلورمه چې رسول الله ما دروغ په حالت د کفر کې نه دی ویلي ولې دا دروغ د انسان په عزت باندې داغ ورځي یاره یقین په خدای کې چې رښتیا ده په کوم انسان چې دروغ ثابت شي بس داغه مرتبه وغورځېږي مرتبه داغه لاړه شي بس ختم شي دا دروغ داسې ګناه ده چې د کافرو په نزد هم ناروا ده رسول الله ته وی اوهوی وی دا تاله چې دا لویه مرتبه خدای درکړې دا په دې څلورو خبرو ده الله په دې باندې په حالت اسلام کې کلک پاتې شو ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې عبادت کوي نو دا به پټ کې اسې ریاکاري مه کوو نوم ځان ته چې پلان کې دی او پلان کې دی نور په څه کې نه دی هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إلهنا أنت موصولنا دا ټول ملګري خدای ته کامیاب کړي خدای موږ ته خالص عبادت چې کوم عبادت ستا وختي د هغې توفیق را نصیب کړه اللهم اغفر لنا وارحمنا